السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا هلک چې نجیب الله نوم دی ډسیبل پرسن دی. د پلار نوم یې لال محمد دی. په مانډکۍ کې د پټوارانو چم کې پاتې کېدل. بنیادي توګه باندې د مانډکۍ صوابۍ کلي دي او دلته کې ټول عمر تیر کړی دی، خو د نیستۍ او د مجبورو د لاسه یې دلته نه هجرت کړی، اوس په جهانګیري کې پاتې کېږي. د جهانګیري په محله مدینه کې د کرایې په کور کې دی وخت کې پاتې کېږي المعیار سی ان جي سره. ګرانو کتونکو، د دی پلار چې کوم و نو هغه دلته کې مزدوري کوله او دا خبره د نن نه تقریبا څومره 11 کاله به کېږي، 11 کاله 12 کاله مخکې مونږ خپل یاد چې مانډکۍ کې د مزدوري کوله او راوغورځېدو د کوازې نه ملا یې ماته شوه. چې ملا یې ماته شوه هغې نه پس هغه د څه روزګار پاتې نه شو، د یو بل په امداد ژوند تېرېدو. د دی خپل وروڼه دي، نور واړه ماشومان دي، هغوی هم چې کوم دی نو په جهانګیري کې دي او جهانګیري کې هغوی د وږي خرڅوي ماشومان دي او دغه شان په دې څیزونو باندې دی ژوند تېروي. یو ورور یې په هوټل کې مزدوري کوي، مور یې ناجوړه ده، پلار یې ناجوړه دی، دا هلک ډسیبل دی. تاسو کتلی شئ ګرانو کتونکو د دی ګزاره ډیره زیاته ګرانه ده او ستاسو د مدد محتاجه دي. تاسو ته امداد اپیل کوي، داسې څه امداد غواړي که د دی څه وشو پکې، د دی څه داسې وشو چې د دی پردې پرې راشي، د دی ژوند په اسانه تیر شي. ګرانو کتونکو، تاسو راتلی شئ، په خپله ورسره ملاویدی شئ که څوک غواړي. که څوک رابطه کول غواړي نو 0301 83 585 باندې رابطه کولی شئ. وټساپ IMO انشاءالله ستاسو امداد چې کله دی ته حواله کېږي تاسو ته به واپسې ویډیو درلیږو. ګرانو کتونکو، دا واقعي محتاجه دی او واقعي ضرورتمند دي 100%. په پردي کور کې پاتې کېږي، خپل کور یې نشته، خپل ځای یې نشته، خپل ځمکه یې نشته، پردي کور کې په کرایه باندې پاتې کېږي. پلار یې بیمار دی، رنځور دی، دا هلک ډسیبل دی، واړه ماشومان وروڼه یې دي او هغه یې وږي خرڅوي په جهانګیري کې. الله پاک دې څوک د چا محتاج نه کړي. د لوی الله په امان. خپله خبره وکړه. خپله زه خپله داسې ډېر معذوره یم او زما مشر ورور دی چې هغه لاهور کې کار کوي، هغه څه پیسې مې سوی خو په هغې کار نه کېږي. ماشومان هم یې هغوی چې رسېدلي وږي خرڅوي خو په هغې هم لکه کار نه کېږي، خو بس ګزاره روانه ده پرې. او کور کې هسې بعضې خرچې مرچې ګیس او د کور کرایي مو راځي. پلار دی ورور دغه پلار خو هم بیمار دی که نه، هغه خو چې لکه درس خوړل 12 کال شو بس خپل یې هغه دې ته لیونی راغلی او بس مور مې هم داسې شوګر دي. الله دې رحم وکړي.